محترم رسول الله مبارک فرمایي چې الله جل شانه د رمضان المبارک په هر ورځ کې چې کله د جماعت وخت راشي نو شپږ زره مسلمانان هغه مسلمانان چې په هغه باندې جهنم اور جهنم هغه واجب شوی وي هغه د جهنم نه آزادای او بیا چې کله د اختر مبارک ورځ راشي الله جل شانه په دغه ورځ باندې دومره مسلمانان د جهنم د اور نه آزادای څومره چې په ټول رمضان کې هغه آزاد شوی وي یعنی انسان چې حساب ولګي د رمضان په هر ورځ کې شپږ زره مسلمانان دا ټول را جمع کی دا غیر اتلس لک مسلمانان جوړيږي دا الله جل شانه د اختر په دې مبارک ورځ باندې هغه د جهنم د اور نه آزادای دا څومره د عظمت او د خوشحالي خبره ده عزتمن ورونو کمن او تاسو دنیا کې وګورو نو چې کله من او تاسو د ماچس یو تله ولګو هغه ته من او تاسو 2 سکند هغه خپل غوته نشو ولې نو بیا د جهنم هغه اور محترمو چې هغه انسان سل مله جدا ولاړ دی هغه توبه محسوسي دومره ګرمایش دي محترمو الله جل شانه د هغه ورنه انسان محفوظ کوي نو بیا محترمو د اختر بهترین ورځ ده پدې کې من او تاسو له پکار دي چې په خپل منځ کې نفرتونه دشمنی ختمې کو په خپل منځ کې صلح وکړو او د ځړنه یو بل سره معاملې صفا کو ځکه محترمو کم خلک چې صرف د دنیوي معاملاتو په وجه د یو بل سره تعلق ختمي په دې ډیره بهترین ورځ کې هم دغه مغفرت نکړي عزتمن درونو بیا د یو بل ته د ځړنه چې کم دې معافي وکړو د یو بل سره معاملې صفا کو د یو بل سره صلح وکړو محترمو او د ځان سره دا محاسبه وکړو چې آیا د تیر کال نه را پدې خو ما څومره د شریعت د حدود خیال وساتلو آیا ما څومره د کونډو د لاچارو د غریبانو او د بیوسه څومره مدد وکړو آیا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت څومره اتباع وکړه ما د شریعت د حدود څومره خیال وساتلو یقینا عزتمن درونو کچرته موږ دا کارونه کړی وي نو په دې باندې د الله جل شانه شکر ایستل پکار دي او دعا فکر ده چې الله جل شانه د اعمال قبول کړي لیکن کچرته موږ او تاسو دان لوي کړي نو د آینده لپاره دا عزم کول فکر دي چې ان شاء الله د آینده لپاره به دا عزم کومه چې زما د غریبانو سره د بیوسه خلکو سره امداد کومه دا غوي حاجت به فرا کومه او دغه شان خپل منځ کې بخا اخلاق او خرویه اختیارومه